بسم الله الرحمن الرحیم. یو ځل بیا ښه راغلاست. د تیر درس په ادامه باندې نن موږ او تاسې په دې موضوع باندې کار کوو چې څنګه وکولی شو په اف ان جي کې یو لیب جوړ کړو. د اف ان جي پرون انسټالیشن او کنفیګریشن موږ زده کړه چې څنګه اف ان جي انسټال کیږي او څنګه هغه کنفیګر کیږي. اوس د یو لیب جوړولو په خاطر باندې باید تاسو څه وکړئ؟ اول اف ان جي سٹارټ کړئ. نو تاسو خپل سٹارټ منیو کې وی ام ویر پلیر چې ده هغه څه وکړئ؟ خلاص کړئ. کله چې تاسو خپل ورک سټیشن 17 پلیر یا هر پلیر چې تاسو هغه پکې انسټال کړی وي، موږ سره 17 پلیر دا انسټال دی دې په خاطر. نو دې باندې کلیک کوو او په دې کې خپل هغه خلاصو اف ان جي سافټویر سٹارټ کوو. اف ان جي ته راځو او دلته ورته وایو چې پلی ورچوال ماشین. نو دا ورچوال ماشین به چالانیږي. کله چې دا دلته لاګین شو، دلته چالان شو، له دې وروسته به موږ او تاسې د براوزر د لارې نه هلته لاګین کیږو. نو تر څو چې دا راځي یوه خبره یاد وساتئ چې دلته بای ډیفالټ له اول نه یوازې هغه پکې انسټال وي، ورچوال پی سي ښه، یعنې یو کمپیوټر تاسې په دې لیب کې اټکوی شئ. نور ډیوایسونه چې دي هغه ایمیج انسټالیشن ته ضرورت لري، د هغه ایمیجونه به تاسې ډاونلوډ کړئ د انټرنیټ څخه ښه. د ګوګل څخه به یې ډاونلوډ کړئ او هغه به هلته څه وکړئ؟ اډ کېږي. د اډ کېدلو طریقه به هم زه تاسو ته وښیم چې څنګه هغه اډ کړی شي. خو اوس تر هغو پورې موږ به مثالاً که زه غواړم یو لیب جوړوم، په لیب کې ماته کمپیوټر پکار ده. اوس دپاره یوازې کمپیوټرونه شته ده په اف ان جي کې ډیفالټ له خپل حالت نه چې دي. د راوټر دپاره، د سیسکو سویچونو دپاره، د فایروالونو دپاره او د نورو هر ډیوایس دپاره باید تاسې د هغوی ایمیج راواخلئ، د انټرنیټ څخه یې ډاونلوډ کړئ او دلته د وین اس سی پي سافټویر په واسطه باندې باید څه وکړئ؟ هغه استفاده کوئ هلته. لکه موږ او تاسې ګورو څنګه به ایمیج اډ کوئ ښه. د ایمیج اډ کولو لپاره یو شرط دا ده چې په لومبي قدم کې ستاسو دغه پلیر چې ده ډېر وبښئ اف ان جي سافټویر دا باید رن وي. نو اوس دا لا تر اوسه رننګ حالت کې نه ده، خو خیر زه تاسو ته طریقه ښیم، دا به راځي رن حالت ته. دلته به تاسې خپل هغه وین اس سی پي پرون تاسو ته ما ویلې د وین اس سی پي سافټویر به هم ډاونلوډ کړئ. دا به د همدې په خاطر ډاونلوډ کړئ چې تاسې وکولی شئ ایمیجونه د دې له لارې نه څه وکړئ؟ اډ کړئ. نو دا ګورو موږ وین اس سی پي سافټویر هم راخلاصوو او تر هغو پورې به موږ دا لاګین کړو، خو د دې لاګین کېدل شرط دی، لازم دی پکې ښه. اوس موږ او تاسې څه کار کوو؟ وین اس سی پي سافټویر هم خلاصیږي. دا اپډیټ غواړي وایي د دې نوی ورژن شته ده. زه فعلا دپاره ترې نه صرف نظر کوم، ورته وایم نه نوی ورژن یې نه غواړم. وین اس سی پي سافټویر په خپله خلاصیږي. دا راځو ګورو چې دا خلاص شي، خو د خلاصېدلو وخت کې دی کنکشن غواړي د اف ان جي سره ښه. دلته تر څو پورې به ورته موږ انتظار وباسو چې دا راسي. ښه وین اس سی پي سافټویر راغی. اوس ګورو موږ ته وایي چې هوست نیم. دلته په هوست نیم کې تاسې د خپل اف ان جي آی پي ورکوئ، یوزر او پاسورډ یې ورکوئ. نو هغه لاګین نه ده. راځئ ګورو چې اف ان جي لاګین شو که نه شو. نو اول به راسو موږ او تاسې به دلته اف ان جي ته انتظار وباسو تر څو پورې چې دا څه وشي؟ لاګین شي. نو دا چې تر څو لاګین کېږي یو ځل هغو کسانو ته چې کیدای شي دغه ویډیو د یوټیوب د لارې نه ګوري هغوی ته موږ دا وایو چې اف ان جي تېرو درس کې موږ معرفي کړې ده، خو یو ځل بیا هم وایو چې اف ان جي یو ایمولیټر ده چې کولی شئ یا تاسې څه وکړئ د اف ان جي د لارې نه په خپل کمپیوټر کې لیب جوړ کړئ. نو دا لیب خو موږ او تاسې په ډېر اسانه طریقې سره که نه په پاکټ ریسر کې هم جوړول. ولې اف ان جي؟ خو ځکه چې په اف ان پاکټ ریسر کې ټول فیچرز چې په یو ریل راوټر، یو ریل سویچ کې موجود وي هغه دلته په هغه کې موجود نه دي. څه ورته وایي؟ په پاکټ ریسر کې. نو موږ مجبور یو د دې په خاطر چې سی سی ان پي لیول پریکټس کوو، نو هلته موږ ته ریل انوایرمنټ پکار کېږي او داسې موضوعګانې پکار کېږي چې واقعي لیبونه هلته کریټ کړی شو. نو د دې په خاطر باندې موږ او تاسې اصلاً د سیسکو خپل یو لکه څنګه چې پاکټ ریسر د سیسکو همداسې سی ایم ایل لري. نو سی ایم ایل چې ده هغه په وړیا ډول نه پیدا کېږي، هغه کلنی فیس غواړي چې هغه تاسې رجسټر کوئ.
نو دې معادل سافټویرونه لکه موږ او تاسې FNG لرو، GNS3 لرو، دا کولی شو راواخلو. نو په دې وجه نه موږ او تاسې FNG څه کوو؟ کاروو، ځکه چې دلته په لوړه کچه باندې څه وکړو؟ لیبونه کریټ کړو د CCNP لیول درسونو ته. نو دې وجه نه موږ او تاسې څه کوو؟ FNG سافټویر کاروو او FNG انسټالوو. او هغه کسان چې غواړي په نیټورک کې زده کړې وکړي، لا تر اوسه یې زده کړې نه دي کړي، هغوی ته هم دا موږ توصیه کوو چې تاسې مستقیما CCNP لیول ته مه راداخلېږئ. تاسې باید څه وکړئ؟ په لومړي قدم کې CCNA لیول مواردو باندې کار وکړئ او د CCNA د زده کړو نه وروسته څه وکړئ؟ کولی شئ CCNP لیول ویډیوګانې شروع کړئ. اوس دلته موږ نه دا یوزر نیم لاګین غواړي. نو تاسو ته ما پرون د دې ډیفالت یوزر نیم ښودلی، بره یې ماته لیکلی دی. ډیفالت یوزر نیم د دې روټ ده، ما نه ده بدل کړی. او پاسورډ چې ده د دې اف ده. پاسورډ ورکوو، انټر اف. نو ګورو چې پاسورډ صحیح وي او دا یې لاګین شي. دا به انتظار باسو. نن د ما کمپیوټر یو څه ضعیفه کار کوي، خو خیر. انټر مونږ ورپسې پریس کړی ده او وګورو چې څه ریسپانس راځي. ښه، لاست لاګین. اوس ګورو مونږ سره پاسورډ ویلکم ټو د اوبانچو، انټر، صحیح شو، سټارټ. نو د مونږ کومه آی پی چې مونږ او تاسې درلودله، هغه مونږ دلته پرون براوزر کې تاسو ته ولیکله چې څو وله 192.168 ډاټ څو 100.32 په فکر کوم .32 دا آی پی ولا دلته دا آی پی ولا انټر کوو. نو دا آی پی چې کوم تاسو د FNG وي هغه به تاسې په خپل براوزر کې ولیکئ. خو مخکې له دې چې براوزر کې دا ولیکئ، لاګین شئ، تاسې څه وکئ؟ اول سیسکو ایمیجونه اډ کړئ د راوټرو د سویچونو. ایمیج اډ کولو لپاره تاسې باید دا تیار ډاونلوډ کړي. نو ډاونلوډ یې کړئ انټرنیټ نه. خو دا ما الریډي ډاونلوډ کړي دي. چیرته دي؟ ما سره په کمپیوټر کې. زه چې کله کمپیوټر ته راځم او دلته راځو چیرته؟ دس پی سي ته. او په دس پی سي کې زه خپل هغه راخلاصوم، ډرایو، او دلته زه یو فولډر لرم د FNG په نوم باندې. د FNG په نوم باندې چې موږ او تاسې سره کم فولډر شته ده، په دې کې د ایمیجز دغه ډاینامکس چې دي، په دې کې ما سره د راوټر ایمیجونه دي. IOL چې دي دا د سویچ ایمیجونه دي. دلته د سیسکو ASA فایروال ایمیجونه ما سره موجود دي. نو زه غواړم چې په لومړي قدم کې دا راوټر او سویچونه دا اډ کړو. نو تاسې به WinSCP خلاص کړئ. چې WinSCP مو کله خلاص کړه، د دې نه وروسته په هوست نیم کې به څه وکړئ؟ آی پی ورکړئ 192.168.128 یوز پورټ په غرض نه کوئ. روټ او پاسورډ ما سره وو، اف، انټر. نو دا کوشش کوي چې له FNG سره کنیکټ شي. کله چې دا له FNG سره کنیکټ شو، د هغه نه وروسته راځو مونږ وروسته پروسس تاسو ته ښیو چې څنګه مخته لاړ شي او دا ایمیجونه څنګه اډ کړو. ښه، نو دا ګورو کنیکټ شو. دا چې کنیکټ شو، دې طرف کې FNG ده او دې طرف کې ستاسو کمپیوټر ده. نو تاسې به د FNG دلته یو ځل بیک راسئ. بیک نه وروسته به تاسې څه وکئ؟ دلته OPT فولډر ته به راسئ. په OPT فولډر کې دلته یونټ لیب ده. په یونټ لیب کې دلته موږ سره څه شي ته راځو؟ څه ورته ویلل کېږي؟ اډانس. اډانس کې ډاینامکس کې به راوټرونه اډ کړئ. دلته ګوره دا ما اډ کړي دي. څنګه اډ کېږي؟ ډېر اسانه. کوم ځای کې چې تاسو سره ایمیج دي رابسئ چیرته؟ موږ سره ایمیجونه په اف ډرایو کې دي. په اف ډرایو کې کنه هغه تیار هغه فولډر ته راغلی یم ده. خو خیر مثالا موږ سره چې په اف ډرایو کې دي، نو FNG کې دي. په FNG کې ما سره ډاینامکس دي. په ډاینامکس کې دغه ده. دا دواړه راخلو، د دې چې نه ډرګ کوو دلته یې راوړو. نو دا الریډي موږ راوړي دي. بل دا خو به دلته راوړي دي. نه وروسته IOL. په IOL کې به تاسې کولی شئ څه وکئ؟ بن فولډر ته راسئ. په بن کې دننه دلته د سیسکو سویچونو ایمیجونه اډ کړئ. نو سویچونو ایمیجونه ما سره دلته ویلي چې په IOL کې شته ده. زه یو ځل بیا دلته بیک راځم او په دې ځای کې IOL ګورو موږ سره بن فولډر کې دلته کوم یو دي؟ I شپږ اتیا بي ویني. دا موږ سره دا دلته څه شوي دي؟ لیر 2 او لیر 3 سویچونه دي. دا هم اډ شوي دي. او که چیرې دلته دې نه بغیر نور وګورو، موږ راځو چیرته؟ بیک ته.
دلته نیو سویچز دلته ما سره ګوره نور دي لیر 3 سویچونه مو راخیستي دي هغه مو ماټ کړي دي نو دا ټول به تاسو راکش کړئ ډرګ اینډ ډراپ دلته به ورځوي دې طریقې سره به تاسو ایمیج اډ کړئ نو موږ ایمیج اډ کړی دي او اوس راځو خپل براوزر ته دلته لاګین کیږو غواړو چې یو لیب جوړ کړو نو دلته به ادرس کې ولیکو 192.168.32 او .128 دا لیکو انټر کوئ نو بیا هم ما درته ویلي ول چې دوی ډیفالت یوزر نیم او پاسورډ مې درته ښودلی خو کله یاد مو وتل خالي انټر کوئ دلته یې ښیي ډیفالت یوزر نیم ګوره لاګین از اډمن او پاسورډ یو اف نو دلته لیکو اډمن او پاسورډ ورکوو اف انټر کوئ نو ګورو که څه ستونزه او مشکل نه وي پاسورډ صحیح وي لاګین سو دا چې کله لاګین سو دلته ګوره یو لیب ما جوړ کړی تاسو ته اول سر کې دا صفحه راځي خو دا لیب به نه وي پکې که یې که نه مشکل نشته دا نه وي تاسو سره نو زه غواړم چې یو نوی فولډر جوړ کړم نو اډ فولډر باندې کلیک کوم صحیح شو کله مو چې اډ فولډر کلیک وکړ زه غواړم یو نوی فولډر جوړ کړم نو دلته به تاسو نوم رښتیا وبخښئ نو ورکړئ که نه زه ورته وایم چې سی سی ان پي دپاره زه یو فولډر جوړوم اډ فولډر مې جوړ کړ سی سی ان پي اوس راځم دا خلاصوم دا فولډر په دې باندې کلیک کوو دا فولډر اوپن کوو دا فولډر مې خلاص کړ په دې فولډر کې زه یو نوی لیب جوړوم نو اډ نیو لیب یو لیب جوړو کله چې لیب جوړو نو دلته تاسو خپل لیب ته نوم ورکړئ مثلا زه لیب ته نوم ورکوم چې دا لیب د څه په خاطر جوړوم مثلا سی سی ان پی پریکټیس سو ان یو شی تاسو دا نوم ورکړئ ورژن ونه دا بالکل ډسکرپشن تفصیل ځان لپاره کسری کوي هغه مو لیکي پکې چې دا ټیسټینګ لپاره نو دغه دوه فیلډونه ستوري چې ورسره د دا ریکوایرډ دي دا ولیکي دا نور تاسو خپل خوښه ده سیف مو کله مو چې دا سیف ک موږ تاسو دلته وینو چې موږ سره دا ځای راغی صفحه د لیب راغله اوس دلته تاسو که خپل لیب جوړوئ کمپیوټرونه اډ کوئ غواړئ چې هغه د یو بل سره څه وکړي کمیونیکیشن وکړي نو رایټ کلیک به وکړئ نوټ دلته نوټ کې ګوره هغه څه چې موږ سره په خړ رنګ دي ګری کلر کې دي کنه نو هغه په دې معنا باندې ده چې دا تاسو اډ کولای نشي او انسټال شوی نه دي اوس لکه ګوره 18 بي تندر Aligned Valued Cyber Security Android VM Apple Mac OS دا هغه شیان دي چې دا کولی شو موږ استفاده کوو وی کارو خو لا تر اوسه پورې اډ شوي نه دي ما کم پکې اډ کړي دي سیسکو ای اس ای مو اډ کړی دی ویني سیسکو ای اس ای که چیرې لاندې راځو ای اس ای خو پیژنئ تاسې چې دا چې شی ده که کارمونی پکې کړی هغه کې ما یو څه ویډیوګانې یوټیوب ته پورته کړي دي یو څه اندازه نو سیسکو ای اس ای فایروال د هغه کنفیګریشن دی دا مو اډ کړی دا موږ سیسکو آی او ال مو اډ کړی دا ډاینامیکس ما درته ویلي چې راوټرونه دي دا دوه راوټر انیبل شوي دي سیسکو آی اس او دا آی او ال سویچونه اډ شوي دي ویني او لدې نه وروسته که راسو وی پی سي یا ورچوال پی سي دا ډیفالت په خپل نه څه شي وي فعال وي نو زه غواړم ورچوال پی سي ان اډ کم کمپیوټرونه سو کمپیوټر غواړم اډ کوم ورته دوه کمپیوټرونه اډ دوه نه اډ کوم ورته سو اډ کا سلور اډ کا سیف نو مونږ ګورو چې دلته سلور دانې ورچوال پی سي ان مونږ سره سو وسولې راغلي دا څلور دانې ورچوال پی سي مونږ او تاسې لرو اوس غواړو څه وکړو چې دغه پیسیانو ته د یو سویچ سره ارتباط ورکړو نو زه سویچ خو نه لرم کنه سویچ تاسو ته ما درته ویلي چې آی او ال چې دی هغه سویچ دی رایټ کلیک کوو نوټ او ورته نوټ ته چې شي اډ کا آی او ال سیسکو آی او ال یو سویچ اډ کا دلته سویچ اډ کوو تا ته ښیي چې کم لیر 2 لیر 3 کم یو اپریټینګ سیسټم اډ کړي نو زه ورته وایم یو لیر 2 څه وکړه سویچ اډ که صحیح شو کنه او دا مو پکې سلیکټ کړ او دې نه وروسته آیکن د راوټر په بڼه راځي نو زه ورته وایم چې راوټر په بڼه دې نه راځي لیر 2 سویچ باندې آیکن د دې راشي نو دلته راځو سویچ ساده سویچ راخلم مثلا دا مو سلیکټ کړ او دې نه وروسته راځو موږ تاسو ورته وایو چې سیف دا یو لیر 2 سویچ ما دلته اډ کړ اوس دغه کمپیوټرونه له دې سویچ سره ارتباط ورکوو دا راخلو له دې ځای نه کش کوو دلته او ښه نو دا ډیوایسونه اوس فعلا څه شي دي سټاپ دي څه شي دي دا سټاپ دي اوس دا زه ورته وایم ایترنټ 0 او 0 پورټ سره کنیکټ کړه صحیح شو add connection between virtual PC and network has been added دا کنیکشن جوړ شو 00 دا راخلو دا هم اډ کوو دلته او دا 01 سره مو اډ کړه سیف بټن پسې پریس کوو دا هم اوس ګورو چې د کنیکشن هم څه وسي جوړ شي دا به اډ کوو دې نه وروسته راځو موږ او تاسې دا هم دلته کنیکټوو او 02 سره هغه 00 سره دا 01 سره دا 02 سره او یو ځل آخري دا هم اډ کول غواړو
څلورم پی سي چې ده دا به راواخلو دلته به یې کنیکټ کو او دا به 03 سره نو دا کله کله ځنډ په دې وجه باندې کوي چې ضعیفه ده دلته دا ښه کنیکشن سیو مو کړم دا ډیوایسونه اډ سول خو یو ډیوایس هم چالان نه ده داسې په خړ رنګ کې چې وي دا په دې معنی چې دا شټ ډاون دي نو ته هر یو ډیوایس باندې راټ لیکولی شي سټارټ یې کوي او که ټول غواړي چې یو ځل یې سټارټ کړي نو څه به وکړي را به شي دلته مور اکشنز او سټارټ آل نوډز دا بټن پسې پریس کوو چې تر څو پورې ټول کمپیوټرونه څه وشي سټارټ شي کله چې ټول کمپیوټرونه څه وسول سټارټ شول سټارټ کېدو حالت کې دي او اوس موږ ته چې سټارټ شي بیا ښکارېږي دا رنګونه ویني تاسو ګوره دې آبي رنګ ته راغلل د خړ رنګ نه دا راغلل راواوښتل اوس غواړو چې دا ټیسټ کړو خپل منځ کې کمیونیکیشن دپاره دغه پی سي 1 لا سټارټ شوی نه ده دا هم سټارټ شو اوس دا موږ او تاسو غواړو دې ته څه ورکړو یو آی پی ورکړو کلیک پې کوو او د دې اس اس ایچ د لارې نه د دې سی ال آی ته لاګین سولو او لیکو آی پی 10.0. دا به زر زر ورته اساین کړو .0.0.1 255.0.0.0 صحیح شو دا آی پی مو ورکړل ګوري چې دا آی پی خو ډوپلیکیټ نه وي نه دا آی پی ډوپلیکیټ نه ده نو دا بند شو اوس راځو دې پی سي ته دې باندې موږ او تاسو کلیک کوو اوپن کوو مې نو د دې تم راغلو لاګین شو او آی پی او ورته لیکو لس.0.0.2 255.0.0.0 دا لیکو او انټر کوو نو دا ګوري دې لپاره هم ډوپلیکیټ ګوري چې ډوپلیکیټ آی پی خو به نه وي نشته نو دا مو بند کړ دا بل هم بندوو په کمپیوټر باندې زیات لوډ نه راولو او دې نه وروسته ورچوالي سی 3 ته چې دي دې ته هم یو آی پی ورکوو راځو دلته او آی پی ادرس سوري آی پی ادرس نه آی پی 10.0.3 او ماسک مو ورنکړل ډیفالت ما نو ماسک ګوري دی اشتباه واخیسته کنه نو زه ورته لیکم آی پی 10.0.0.3 او ماسک ورکوم 255.0.0.0 انټر نو دا ګوري چې دا آی پی خو ډوپلیکیټ نه وي صحیح شو نو د دې آی پی 3 والا او دا بندو دې نه وروسته راځو کله مو چې دا اوپن کړل دې نه وروسته راځو آی پی 10.0.0.4 255.0.0.0 او انټر اوس دې کمپیوټر هم دا ټول آی پیانې واخیستلې او د سویچ په ذریعه کنیکټ دي اوس که دوی یو بل سره پینګ کړي نو کمیونیکیشن کولی شي پینګ 10.0.0.0 یو 84 بایټس ریپلای راځي نو ریپلای راځي کوم مشکل نه لري او دوی کمپیوټرونه د یو بل سره کمیونیکیشن کولی شي دا و چې موږ او تاسو څنګه وکولی شو په سیسکو ډېر زیات وبخښئ سیسکو نه په ایون جي کې یو ساده لیب جوړ کړو څنګه کولی شو هغه کنفیګر کړو څنګه وکولی شو ایمیجونه ورته اډ کړو نو راتلونکي درسونو کې موږ تاسو خپل ایڈوانس لیول ټاپکونه موارد چې هغه به ټول دلته څه کوو ډسکس کوو او هغه باندې به سره خبرې کوو نو دې وجه نه تاسو حد اقل دغه ابتدایي لیول د پاره مثلا چې مخکې زی ایڈوانس لیول کې کار کوي دومره ابتدایي باید پوه شي چې څنګه استفاده کیږي څنګه وکارول شي کنه نو دې موضوع ته مو فکر وي چې څنګه مونږ کولی شو دا استفاده کوو او ولی محمد او عبدالوهاب تاسو که څه ستونزه څه مشکل سوال هر څه لرئ کولی شئ په درس کې مو ماته په واتساپ کې پیغام پرېږدئ بیا به انشاءالله په هغه باندې سره بحث کوو نو ویډیو هغه تاسو ته د ټلګرام د لارې نه در رسیږي درسي مواد نو دا و د نن ورځ لپاره هغه کسان چې یوټیوب د لارې نه ګوري که څه سوال څه مشکل پوښتنه لري کیدای شي کمنټ برخه کې ولیکئ نو په وخت سره به انشاءالله موږ تاسو ته رسیدګي کوو نو ښه وخت الله مو مل شه خو یو خبره رښتیا بله هم غواړم تاسو ته یادور سم ولی محمد او عبدالوهاب دلته ګورئ تاسې دا موږ تاسې لیب کریټ کړی ده ښه کله چې دا بندوو دې بندولو لپاره به تاسې بیرته راشئ مور اکشنز ته که نه سټاپ آل نوډز ټول نوډز یو دفعې غواړم زه دا څه وکړم بند کړم دا خو سټارټ شوي ول که نه نو دا به سټاپ کوي که دا سټاپ نه کوي تاسې لیب کلوز کولی نه شئ ښه اگزیټ کېدلی شي ترې نه وتلی شي خو که چیرې دلته راشي ورته ووایي چې کلوز لیب دا بندېږي نه په سټارټینګ حالت کې رننګ حالت کې نو موږ دا ګورو ورو ورو سټاپ شول
سټاپ کېدو حالت کې ټول سټاپ شول او اوس کلوز لیب. نو لیب جدا جدا بندولی شي او کولی شي اوس ګوره موږ سره هغه دوه لیبونه چې دلته جوړ شوي دي جدا ښیي او دې نه تاسو ساین اوټ کېږئ مه که خپل کمپیوټر مو که مو ستونزه نه وي ډایرکټ یې بند کړئ او که غواړئ چې بار بار دوباره تاسو له سره نه لاګین شي هغه ته نو بیا ساین اوټ کړئ یوزر نیم او پاسورډ به غواړي